یادونه باید وکړو چې زابل پوهنتون یو باب لیلیه چې تقریبا په 1498 کال غالبا و چې تیر رژیم کې دا پیل شوې وله د لیلیې په نوم باندې. دا پروژه تقریبا په 1300 ولایتونو کې پیل شوې، 11 ولایتونو کې غالبا وله چې د هغې په جمله کې یو هم زابل ولو چې تقریبا 85 سلنه چارې په همغه وخت کې ترسره شوې ولې. خو پاته چارې د تیر کال کې د لوړو زده کړو وزارت په وړاندیز او د امیرالمؤمنین حفظه الله په دغه باندې تایید باندې زابل پوهنتون و نیمروز پوهنتون کندهار پوهنتون دغه درو ولایتو څلور بابه لیلیه وله چې تقریبا هر ولایت ته 3 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړلې چې دوی هغه پاتې چارې باندې تکمیلیږي. نو همغه وه چې پروژه تیر کال پیل شوله او د 1403 کال د پای ته رسېدو سره سم زموږ د لیلیې تقریبا 98 سلنه چارې تکمیل شولې. فقط یوه د فاضله اوبو یوه څاه وله چې د ډیباټ په نوم باندې دله، دغه څاه چې په کوم پلان کې د شرکت له لورې هغه شوې وله نیول شوې وله هغه وړه وله. نو بیا نوی برابر دغې ته وشی چې په دې 1404 کال کې همغه پروژه بیا اعلان ته موږ وسپارله. تقریبا د 33 میلیونه افغانۍ په اندازه باندې ده چې په دې کې یوه هغه ډیباټ څاه ده او د دې لیلیې لپاره د اتاقونو لپاره ایسیانې دي، پکې دي، دغسې نور فرش و نور لوازم دي چې زموږ د لیلیې همدغه چارې بس فقط پاتې دي چې دا به انشاءالله د 2 راتلونکو میاشتو په اوږدو کې به دا هم نهایي کېږي او نور به لیلیه سپارله کېږي او له هغه نه وروسته به موږ هلته انشاءالله مکمله توګه باندې ورځو. که څه هم اوس نیم بهیر مو د تدریسي و ادارې هلته ده، خو دغه پاته بهیر چې نیم یې دلته په پخواني ځای کې چې د ولایت مقام ودانۍ وله دلته ده، دا به هم انشاءالله هلته انتقالېږي.